طالبان وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي جګړه ختمه شوه. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ مارچ 19 وویل چې په افغانستان باندې د پاکستان له هوایي برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پیل شوې سرحدي جګړه اوس بنده شوې ده. مجاهد فرانس پریس آژانس ته وویل وضعیت آرام شوی دی او جګړه بنده شوې ده. پاکستان تیره ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. اسلام آباد وایي په دغو بریدونو کې هغه اورپکې په نښه کړي چې په ادعا یې په پاکستان کې په وروستي ترهګریزو بریدونو کې دخیل وو. خو طالبان وایي چې په بریدونو کې 8 ولسي خلک وژل شوي چې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو د دفاع وزارت ادعا کوي چې د پاکستان د بریدونو ځواب یې په بریدونو ورکړی او د پاکستان د پوځ سرحدي پوستې یې په درنو وسلو ویشتي دي. د کرم په ولسوالۍ کې د پاکستان د پولیسو یو مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې طالبانو د توغندي ډزې پرې کړې دي. هغه وویل په دغو بریدونو کې 3 پوستې او د ولسي خلکو 15 کورونه لږ زیانمن شوي دي. 9 تنه ژوبل شوي چې 4 یې امنیتي پرسونل دي. دغه پولیس مقام ویلي دي چې اوس جګړه آرامه شوې ده او ځواکونو یې ځانونه بیرته مجهز او سنبند کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمن کېدو وروسته د دواړو خواو ترمنځ سرحدي شخړې زیاتې شوې دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې پاکستانی طالبانو ته یې ځای ورکړی او هغوی له افغانستان څخه په پاکستان کې د بریدونو تبعیه نیسي. خو افغان طالبان دا ادعاوې ردوي.